د افغان ځواکونو غاښ ماتونکی جواب د هیواد دښمنانو ته. دا چې افغان ځواکونو یو ځل بیا څنګه او چیرته د هیواد دښمنانو ته ماته ورکړه او څنګه یې د هغوی شوم پلانونه مات کړل، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان ځواکونو تېره ورځ په کندوز کې مخامخ جګړه کې 11 وسلوال طالبان وژلي دي. دغه طالبان داسې مهال وژل شوي چې دوی غوښتل پر کندوز ښار برید وکړي او افغان ځواکونو یې برید پر شا تمبولی او وسلوالو طالبانو ته یې تلفات اړولي. په دې برید کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو او اوښتو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې پرله پسې په لویو ښارونو بریدونه وکړل، خو د افغان ځواکونو له لوري بیرته په شا وتمبول شول او ورته درنه مرګ ژوبله واوښته. وروستی برید یې پر غزني ښار و چې د کمانډو ځواکونو له لوري دغه برید خنثی کړی شو او افغان ځواکونو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا وکړله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.